د افغانستان پر ختیځو ولایتونو د پاکستان د وروستیو هوایي عملیاتو په تړاو د پخوانیو او اوسنیو سیاسي او پوځي څیرو غبرګونونه هر یو په بیلو څرګندونو کې خپل دریځ روښانه کړی دی. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. پوهاند اسماعیل یون دا یرغل دولتي تروریزم بللی او ډیروي چې دا ډول اقدامات نه لومړي دي او نه به وروستي وي، بلکې تر هغه به دوام وکړي چې افغانستان په هر ډګر کې پیاوړی شوی او له نړیوالې انزوا څخه وتلی نه وي. هغه پر واکمنو غږ کړی چې لکه څنګه یې د دیني موضوعګانو په برخه کې ټینګ دریځ نیولی، همداسې دې د هیواد د ځمکنۍ او فضایي حریم او د ولس د سر او مال او پت د خوندي کولو مسؤلیت هم جدي تعقیب کړي. جنرال سامي سعادت لیکلي د پاکستان هوایي یرغل د منلو نه دی او دا ډول اقدامات د ستونزې حل نشي کېدای. تر هغو چې اوسنی حاکم جوړښت په واک کې وي، نه یوازې افغانستان بلکې سیمه به هم له ناامنۍ خوندي نه وي. هغه خبرداری ورکړی چې هر ډول بهرنۍ مداخله به سیمه ایز وضعیت لا پسې پیچلی کړي. حالم پیدایي لیکلي دا ډول اقدامات د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي او امنیتي اړیکې زیانمنوي او د سیمې پر ثبات منفي اغیز کوي. هغه لیکلي که څه هم پاکستان ښایي خپل امنیتي اندېښنې ولري، خو پر افغان خاوره مستقیم هوایي اقدام د نړیوالو اصولو او د ګاونډیتوب له روحیې سره سمون نه لري او د خلکو ترمنځ د بې باورۍ فضا زیاتوي. شاه محمود میاخیل هم دغه بریدونه غندلي او ډیره کړې ده چې افغانان هم د تروریزم قربانیان دي او هم پړه دي او ډیروي چې افغانستان د نړیوال انزوا له امله نشي کولای پر نړیوال سټیج له خپل دریځه په اغیزمن ډول دفاع وکړي. کمال ناصر اصولي خبرداری ورکړی چې پر افغان خاوره د پنجاب یرغل بې ځوابه پرېښودل به هیواد پلورنه وي او پر ځوانانو یې غږ کړی چې هوښیار پاتې شي. فضل محمود فضلي لیکلي چې د پاکستان پوځ د خپلو کورنیو سیاسي او امنیتي ستونزو د پټولو لپاره دغه ډول کړنو ته مخه کړې ده. دا اقدامات به په پایله کې خپله پاکستان له جدي کړکېچونو سره مخ کړي. وحید عمر هم لیکلي دا کار ډیر ناسم دی او متقابل اقدام د اوسنیو حاکمانو مسؤلیت دی چې د په خبره هر ډول ځواب دینی، انساني او قانوني توجیه لرلی شي. همدا راز جنرال خوشحال سعادت لیکلي چې په پکتیکا کې عملیات د شهباز هوایي اډې او په ننګرهار کې د پیښور له هوایي اډې پلان او عملی شوي او دا یې ښکاره تیری بللی دی. درنو لیدونکو له